अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ने چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په ایکسل کې موږ سره چې کوم دلته دا ډیټ اف برث راغلی دی اپوائنټمنټ ټایم دی ایج دی سیټي دی او ډیسیمل پوینټس دی دا به ډیټیل سره ډسکس کو پریویس کلاس کې موږ سمپل دا ډسکس کړو چې سیریل نمبر شو نیم اف کلاینټ په څنګه لګو موبایل نمبر به څنګه لګو سینایسی دا موږ سره پارت بی دی په دې کې موږ سمپل د ډیټ اف برث دا کانسپټ کلیر کو اپوائنټمنټ ټایم چې څونه دی دا موږ کلیر کو دلته فرست موږ سره راغلی دی ډیټ اف برث لپاره نارملی موږ له پکار چې زموږ کوم دلته دا کوم فارمیټ دی دا موږ سره ډیټ کې وي څه کې را سره ډیټ کې دا وګورئ دلته را موږ سره ډیټ کې دی زه وایم چې د 1/1/2023 نه واله د 3/3/2012 پورې د دې ترمنځ به موږ سره ډیټ څه کېږي انټر کېږي د دې نه علاوه به نه انټر کېږي په دې ډیټا ویلیډیشن لګو زه رالم د دې سلیکشن مو وشو دا مې سمپل ختم کو دلته سلیکشن مو والو دلته به راشو کلیک په کوڅه باندې ډیټا ټیپ کې مې کلیک کوڅه باندې ډیټا ویلیډیشن باندې صحیح شو اوس دلته موږ ګورو تاسو به دلته سلیکټ کې څه ډیټ په واله صحیح دی دلته نه ما څه واغشتو ډیټ مې واغشتو دلته به سمبل بټوین واله دلته نه به تاسو له ډیټ ورکړئ زه وایم چې د 1/1/2000 نه واله د 1/1/2000 لایک زه وایم چې کرنټ اوس 2024 د 1/1/2024 پورې به ډیټ الو کوي ګنې نه به الو کوي دلته به ایرر الرټ میسج ته راشو او دلته به سمبل څه ورکو میسج بوله ورکو لایک دلته موږ څه واغشتو وارنینګ هم واغشتو او دلته ورسره ایرر ولیکه لایک زه وایم چې ایرر صحیح شو زه وایم چې څه انټر ډیټ بټوین جست ما څه واغشتو انټر ډیټ بټوین مې واغشتو داسې لا ډایرکټ مې داسې بټوین واغشتو او ورته وایم چې موږ سره دا د څه انټر کا زه وایم چې موږ دلته وګورو دا 1/1/2000 دی دا 1/1/2024 صحیح شو لایک دلته مول غلی څه 1/1/2000 صحیح شو اور تو موږ سره سره لایک ما ډایرکټ 24 ولیکو 2024 صحیح شو دلته راشه اوکے بٹن باندې پریس کا اوس که زه راشم دلته ورکم چې 1 مې ولګو او دلته ما ډایرکټ ولګو څه 2026 انټر بٹن پریس کا مالا به ایرر راکړي ایرر کې څه چې انټر ډیټ بټوین سره 1/1/2002 2024 صحیح ده نو دې موږ سره سره دی ته دې ته موږ سمپل وایو چې ډیټا ویلیډیشن دی اوس که زه دا یس باندې کلیک کوم نو دا انفارمیشن والا وارنینګ دی هغه پرې هودو که دا چې موږ کلیر والا لګولو چې کوم موږ سره دا یو دی دلته راشو ډیټا ویلیډیشن کې وګورو کنه موږ سره چې کوم دلته دا وارنینګ راغلی دا یو سټاپ والا نو دې به ویلیو نو موږ سره نه انسرټ کی مطلب دا چې کلیر کوي وارنینګ کې سمبل تعالی وارنینګ درکې ها نو هغه کې ته بیا دا که انسرټ کول وارن انسرټ کول اوم شوی صحیح شو نو دا موږ سره سره ډیټ اف برث را سره بیا نیکسټ وګورو دلته راغلی اپوائنټمنټ ټایم نو اپوائنټمنټ ټایم سلیکشن مې واغستو دلته رالم ډیټا ویلیډیشن کې مې کلیک کو صحیح شو د ټول دغه سلیکشن والو مخکې نه پې ما لګولم د ډیټا ویلیډیشن کې کلیک کو صحیح شو زه دلته رالم او زه ورته یم ټایم ګورې ها دې ما دلته نه ختم کو دې سلیکشن مې واغستو او دلته ډیټا ویلیډیشن کې مې څه واغشتو ټایم مې واغشتو لایک دا صحیح ده اوس په دې ټایم کې ګورو موږ موشن بټوین اوسم چې د 9 پی ایم نه والا د 6 پی ایم پورې دې ترمنځ چې ما سره کم اپوائنټمنټ ټایم دی د ډاکټر د لپاره دلته به موږ سره کېږي دا انسرټ کېږي نه به انسرټ کېږي اوس ګوره د مورنینګ چې ما سره کم دی کنه 9 am مورنینګ 9 am نه والا د څه پورې 6 pm پورې صحیح شو نه ایونینګ نه بعد موږ سره 6 pm پورې مطلب چې دې ترمنځ به موږ سره څه انسرټ کېږي اپوائنټمنټ ټایم انسرټ کېږي نه به انسرټ کېږي ایرر الرټ میسج ته راشو دلته ولا څه ورکا دا ولا ورکا ایرر ورکا لایک ما ولا ورکو ایرر صحیح شو او دلته مې ولیکلو give correct time صحیح شو دلته راځم اوکې بټن مطلب دا چې کریکټ ټایم ولا ورکول صحیح دی نو دا سمپل موږ سره اپوائنټمنټ ټایم شو دغه شان دی موږ سره بیا ایج راغلی ایج کې موږ سره سړي ایج د لپاره موږ دلته یو فارموله اوم یوز کو سمبل د دې سلیکشن موالو ډیټا ویلیډیشن ته به راشو دلته رالم سیټینګ ده صحیح شو هماغه فارموله چې مخکې موږ کومه لګولې وه لایک زه رالم دلته یو فنکشن دی موږ سره ایکوالس ټو از نمبر صحیح دی داسې به ولګو از نمبر صحیح دی جسټ رالم داسې از نمبر مې ولګو او دلته مې ورته ولیکل چې څه ما سره که دا وي از نمبر ما سره سره جي نمبر کالم دی نو به لګو G1 صحیح دی او دلته به ولګو ایکوال ساین او دلته به ورته ولیکو ټرو صحیح شو که دا ټرو وي نو ایرر الرټ میسج ته راشه دلته فنکشن کې وګورو څه مسله را از نمبر
G1 صحیح شو دلته به سره 1 ولګو داسې نو دلته څوک ایرر الرټ میسج ته راشه بیو ګورو equals to is num ber دی کنه ber بیا دوباره کو ها equals to is number صحیح ده داسې مو لګو is number ما سره سره G1 چې ما سره کم دی دا ما سره equal لسره د true دی را سره صحیح دی نو error alert message ته راشه صحیح دی دلته ما stop واغشتو او stop کې ته مو لیکلو like error صحیح دی او دلته ته مو لیکل چې please enter صحیح دی please enter your name in some like مو ته enter your name in numbers مطلب دا چې ته خپل نمبرز کې ورکا لا پس کې ورکا په ډیجټس کې ورکا داسې صحیح دی دلته راشه اوکې بټن باندې پریس کا اوس که زه راځم فور ایگزامپل اے بی سی کې زه سور کوم نو دی به دا نه انسرټ کوي مطلب دا دی کې وایي چې په ډیجټس کې نمبر ورکا دا نمبر چې ما سره کم دی نو دا مو سره په ډیجټس فارم کې په اے بی سی کې هونه شي کېږي کنه 8 چې زه ورکوم ولا نو دلته که زه 1 2 3 لګوم نو دا به انسرټ کوي صحیح شو خو که زه راځم څه اے بی سی ورکوم نو دی به څه کوي دا باندې انسرټ کوي صحیح دی کنه نو دې طریقې سره موږ دا یوز کول شو دغه شان د سی ډي د باره موږ کریټ کوو لیست سلیکشن به والو ډیټا ویلیډیشن ته به راشو لایک زه رالم دلته ما واغشتو دا په الحال ختم کو جست رالم دلته ما واغشتو لیست صحیح شو په لیست کې موږ سره سورس دی سورس کې لایک موږ چې موږ سره کم دی یو کراچي سټي را دغه شانتي دلته رالم کراچي موږ لګوله کامه به ولګو صحیح ده او بل ما سره لکه زم چې موږ سره سره لاهور ده داسې لاهور مې ولګو صحیح ده او پېښور مې ولګو داسې صحیح ده PSHAWR پېښور مې ولګو کامه مې ولګوله او ورسره مې دغه شانتې اسلام آباد ولګو داسې صحیح دی که نه نو دا موږ سره څه رالل هغه دغه نیم راغلی چې کوم لیست کې موږ ورچو دلته راشه ایرر الرټ میسج کې راشه ایرر والا ورکړه لایک دلته راله مو لیکل چې څه ایرر مې ولیکل داسې صحیح ده او دلته مې ولیکل چې څه only select city in the list just وایم چې په لیست کې ته څوک دا سیټ سلیکټ کا اوکې بټن باندې پریس کا اوس زه دلته رالم زه به چې زه سټي سلیکټ کوم صحیح دی نو دلته به سمپل سټي کلیک کو په دې به کلیک ولکه لاهور سلیکټ کوم دغه شان دی لکه دلته اسلام آباد سلیکټ کوم لکه دلته چې ما سره کوم پېښور دی پېښور سلیکټ کوم نو دې طریقې سره موږ سمپل دا یوز کولی شو دلته تاسو انفارمیشن هم ورکولی شئ ورسره ها سلیکشن موبایل ډیټا ویلیډیشن ته به راشو دلته زه رالم انپورټ ایرر میسج کې رالم دلته مو ولیکل چې څه دلته مو ولیکلو لایک وارننګ صحیح ده داسې مې واغشتو وارننګ مې واغشتو اور دلته مې ولیکلو څه جست رالم دلته مو ولیکل چې څه سلیکټ ان دی لیسټ صحیح دی جست مو یو سلیکټ ان دی لیست مې واغشتو اوس دلته مونږ کله کلیک کوو نو وارننګ مونږ له دلته نه لګول شو دی انپوټ کې مونږ دا سیس لګولی شو دغه شان د ډیسیمل پوینټ سلیکشن به والو ډیټا ویلیډیشن ته به راشو سیټینګ ته به راشو دلته ما واغشتو ډیسیمل صحیح شو جست ډیسیمل به والو دلته بټوین ما زه یم چې 2.5 نه والی 10.5 د دې ترمنځ د موږ سره ویلیو انسرټ کېږي نور دی نه انسرټ کېږي صحیح دا سیم دی موږ سره نور په شان دی دلته راشو اوکې بټن باندې پریس کړه دې ترمنځ به ویلیو انسرټ کېږي او دا نورې به راسره نه انسرټ کېږي تاسو بیا وګورئ دلته سمپل سلیکشن به والی ډیټا ویلیډیشن ته به راشو صحیح شو ایرر الرټ میسج به وله ورکړي صحیح دی که نه نو دا سمپل کانسیپټ موږ سره داسې دی د ډیټا ویلیډیشن را سره ټیک ده انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې نیکسټ ټاپک ډسکس کوو والسلام